له خپلو بچیانو سره هوټل ته ننوتله. د میز شاوخوا کېناستل، د خوړو لیست ورته راوړل شو، د خپلې خوښې خواړه یې راوغوښتل چې څنګه یې خواړه مخې ته کېښودل شول. د هوټل له شیشې یې بهر د هوټل مخې ته د یو بېوزله پلار له وړې لور سره ولیدو. مړۍ یې تر ستوني تېره نه شوه. د لاس په اشاره یې راوغوښتل له خپلو بچو سره یې د میز شاوخوا کېنولو. ورته ویې ویل څه ته اشتیا لرئ؟ د بېوزله سړي وړوکې لور په حیاناکه سترګو د ښځې مخې ته ایښې خوراک ته مړه مړه کتله. د هوټل خدمتګار د دوی د خوښې خواړه راوړله. د مېرمنې زړه له خوشحالۍ ټوپونه وهل او د سترګو له کونجو یې د قیمتي صحنې ته کتله. بېوزلو خواړه ډېر په خوند وخوړله. د مننې سترګې یې مېرمنې ته واړولې او له هوټله ووتله. مېرمن له خپلو بچو سره د هوټل حساب ځای ته د بیل پرې کولو لپاره ورغله. په حیرانۍ یې ولیدل چې ماشین د حساب پاڼه له حسابه خالي راوویسته. یوازې د هوټل د مالک له لوري دا څو تورې پرې لیکل شوي وو: موږ د داسې حساب ماشین نه لرو چې د انسانیت او همدردۍ بیه وټاکلی شي. له خبرو مو مطلب دا و که څوک هم له الله تعالی وویریږي، هغه له ستونزو د خلاصون لار ورته پرانیزي او له داسې لوري روزي ورکوي چې په خیال کې هم نه راګرځي.